بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته او په دې کې موږ وایو پکچر. مثال لیکلو کې تاسو عکسونه راوړئ چپټر کې، نو به څنګه راخلئ؟ پکچر باندې به کلیک کړئ. فرض کا زه دې ځایه یو عکس که راوړم، فرض که دا عکس راخلمه، انزرټ دا عکس دلته راوړل سه. څنګه چې عکس راوړل سه، نو که تاسو دلته وګورئ د پکچر ټولز په نوم باندې یو نوی ټیب راغی. د دې سایز که تاسو کموئ، لکه مخکې مو چې کماوه دغسې کمولی زیاتولی شئ. متوجه شئ دلته ټول صحیح. خو دا خو یو عادي عکس و، که دې عکس خوند در نه که په بل هم بدلولی شئ. چینج پکچر باندې به کلیک کړئ او له دې ځایه به فرض که زه دغه عکس راواخلمه، دا عکس مې راواخلم. دې سایز هم تاسو زیاتولی او کمولی شئ. بل په دې کې ریموو بیکګراوند عکس ده، شاته پرده غواړي چې بدله کړي ټوله، سره ده، شنه سي، شنه ده، توره سي، سپینه سي. صحیح ده. دا به څنګه بدلوي؟ ریموو بیکګراوند باندې به کلیک کړي. دې عکس ته تاسې وګورئ چې کوم ځایونه روغ ښکاري، دا به دغه رقم پاتې سي، او چې کوم ځایونه ګلابي رنګ کې دي هغه به لرې کېږي. ښه، نو دغه که تاسې غواړئ دلته اوس ګورئ دغه ګلابي رنګ چې دا ټول لرې کېږي، غواړم چې دا پاتې شي. نو هغه ځایونه چې غواړئ چې پاتې شي په دې جمع پنسل باندې به دا پسې راواخلئ، انتخاب به کړئ داسې. صحیح شه. دغه رقم که بل کوم ځای وي، لکه دې دا مفکوکه چې ده دغه دې باکس کې دننه بس دغومره بس ده. پښو کې هم دغه کې لږ لږ وټ کټ شته. فرض که دا ځای دې همداسې انتخاب کړی، غواړئ چې دا ځای تر دا پاتې کېږي، دا پاتې نه شي، نو دلته به راسئ او مارک ایریاز ټو ریموو منفي به راواخلئ. دا بیرته در منفي کړه او ډیلیټ مارک دا نښې تر ډیلیټ کا. ډسکارډ آل چینجز څومره تبدیلي شوي ده دې نه کېږي، او کیپ چینجز تبدیلي دې وشي. دلته که اوس تاسو شاته پرده بدلوئ، هوم ته به راسئ، شیډینګ ته فهمیدي؟ ارې ښه. اوس راځو، غواړم چې دا بیرته خپل حالت ته راسي. ریسیټ پکچر باندې به کلیک کوئ، خپل حالت ته به راسي. رڼایي کمه ده یا زیاته ده؟ نو رابس دلته کمه زیاته، لږ زیاته، ډېر رڼایي زیاته، هغه چې تا خپله خوښه. کلر رنګ یې بدلوئ. فهمیدي؟ آرټسټیک افیکټس، باران په ورېږي که نه په دې کې، لکه چې کوم یو دې کې لکه چې باران په ورېده. دا مختلف څه نور خپل عکسونه هم دغسې کولی شئ. دا لکه غاړندې شیشه ورته یې ورته یې ځي، هغه ته کله ودرېږي، او څه نور هغه هم شته پکې ښایسته ښایسته سټایلونه چې کومو تاسو ته خوند درکوه. ښه، له دې نه وروسته کمپریس پکچر، که دا دې باندې زه لږ کلیک کوم یو باندې. ریسیټ پکچر به اول وایو، دغه نه مخکې دی، نور وروسته بیا نور ته راځو. بېرته خپل حالت ته بوځه او ریسیټ پکچر اینډ سایز، که سایز کې چا تبدیلي کړې وه یا عکس کې تبدیلي شوې، دواړه به خپل حالت ته بوځي. لږ لږ تغیرات کې راغله. بل څه به دې کمپریس که پکچر ګوره، چې کله موږ تاسې بوس راوړو که نه، ښه ډېر واړه را سره بوځو که نه، چې وراچو یې پخېږئ، تخته کوئ چې لږ ډېر کېږئ. میموري دې مثال 1 GB ده، معلومات لږ زیات دي، چې کمپریس یې کې 1 GB به کېږئ. نو د عکس کمپریس کا چې میموري کې کم ځای ونیسي، خو دلته معلومیږي نه. صحیح ده. داسې سایز نه کمیږي، پلنوالی او جګوالی، میموري کې کم ځای نیسي. دلته که اوس تاسې وکس وئ، بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، راځو کمپریس ته. ښه، اول دلته راځو، د چاپ لپاره یې کمپریس کوئ، سکرین لپاره یې کمپریس کوئ، ایمیل لپاره که ډاکومنټ کې استعمالوي، موږ ډاکومنټ کې استعمالو. ښه، دا بیا چاپ کېږي. ښه، صحیح ده. چاپ کې به ډېر صفحه راځي چې پرنټ انتخاب کړي. اپلای اونلی ټو دس پکچر، صرف د عکس باندې دغه کمپریشن اپلای کا، یا که دا غیر فعال کړي په ټولو عکسونه چې په دې ډاکومنټ کې وي، په ټولو باندې به دا اپلای کړي. ډیلیټ کراپډ ایریاز اف پکچرز، دا به بیا انشاءالله وایو کراپ دلته راځي. صحیح ده. اوکې به کړي، خو دا معلومات نه کېږي دې څومره سایز کم شي. فعلا راځو دلته چینج پکچر خو موږ وویلې که نه، که عکس دې بدلاو په بلې باندې هم بدلولی شي.
اوس راځو که دې ته څه فریم ورکړه په دې شکل په دې شکل دغسې دیګا و دیګا و دیګا چې کوم یو خوند درکړه. اکثر په داسې اخباراتو کې لیدلي عکسونه دغسې جوړ ته به یې دا لیکومه که دایره کې ورد ورده جوړوي. فرض که ما دا انتخاب کوي دې که آوټلاین بدلی دا سپین رنګ کې ده اوس د ګیر چپره چې کوم آوټلاین د سور رنګ کې که یا بل رنګ کې یا ډبل والی زیاتی کمی یا دغه چې کوم د دې سټایل ده دا ورته بدلی. بل په دې کې موږ وایو پکچر افیکټس دي په دې کې دغه زه ګوره زه باندې سر غورځي کله یو رقم چې کله بل رقم چې رقم چې خوند درکوي شیډ و سوری ولري وی نه لري کوم طرف ته ولري لږ ولري او ډېر ولري انعکاس وکړي وی نه کړي لږ بس دا ښکته دغسې ویسم چې تاسو ته معلومات ښه صحیح اوسي. راځمه دا ښاغلي انعکاس دی د لږ وکړي ډېر وکړي لرې وي تر نږدې وي صحیح ده. ګلو ځلا وکړي په کوم رنګ کې وکړي لږ وکړي یا ډېره. همدا رقم په دې کې سافټ ایجز ده زه یې دغسې ور خاتمه کړه چې لږ لږ ښکاري. بي ویلیجز ده زه یې کله باندې کله دننه یو بل طرف ته وځي نه وځي. 3D روټیشن درې طرفه تاسو د عکس ته مختلف طرفونو ته تاوولی شي. بل چې د په دې کې پکچر لی آوټ غواړي چې د عکس دې سټایل ته لاړ شي دا خو نه په اپلای کېږي څه مشکل ده دغه زه به دا لږ دې طرف ته ویسم که تاسو اجازه یي بیا به راسو دلته چې کوم یو شکل باندې تاسې کلیک کړه یغه شکل ته د عکس ډایرکټ اوړي. بل په دې کې پکچر پوزیشن د عکس دی په دې صفحې کې اول چې تاسې عکس راوړئ داسې نه وړل کېږي ښه ښه دې خبرې تاسې په چک په تذکرې باندې کار کړی وي نو دا نه وړل کېده. دا که تاسې وړل غواړئ د پکچر پوزیشن به تاسې دې ځای چې هر یو مول ورته انتخاب دې طرف ته دې ورځي بیا تا خوښه ده چې هر طرف ته یې وړې بیا اجازه درکوي. دلته مختلف 9 پوزیشنز دي په صفحې کې د پاس وي چپ طرف ته منځ کې د وي ښي طرف ته منځ کې د وي ښي طرف ته غوټ منځ کې چپ طرف ته یا د کوز بیخ کې وي چپ طرف ته منځ کې یا ښي طرف ته. ښه ما دا ورته انتخاب کړه سایز مې هم لږ شانې کم که چېرته موږ لیکل دې سره کول غواړو ښه لیکل اوس ته راتاو سو صحیح ده که نه. خو زه راځم پکچر ټولز ته انلاین لیکل دې نه ته راتاویږي ښکته او پورته دې وي ته سکویر ته راتاو دې وي ټایټ نږدې دې وي سره لیکل ترو لیکل دې تر تېرېږي مطلب اول به دې طرف ته لیکل ولې بیا به دا لاین عکس ته یغ طرف ته بیا لولې داسې بیا لولې اول دا بیا دا چې ترو انتخاب کړې ټاپ باټم پاس او کوز به لیکل وي تر بیهایند ټکس لیکل نه شاته ان فرنٹ اف ټکس لیکل باندې له پاسه او ایډیټ پوینټس ته کلار سره بیا نږدې کولای هم سره لیکل. تاسې پام کړئ کله کله اخبارو کې دغه رقم وي نو داسې تاسې تر بروب راولی شئ. بل چې ده په دې کې روټیټ ګروپ ده ښه دلته موږ مخکې ډېر مخته لاړو برینګ فارورډ سینډ بیکورډ دا به زه زر وایو په دې شیپس کې ځکه چې عکسونه که ډېر راوړو وخت ډېر په لګېږي. زه دا یو شکل د جوړو مثال یو څه کنټرول به دې باندې ونیسي کلیک به کې به دا به دوسي کنټرول کلیک درای کنټرول بونیسي کلیک به کې په څلور او اوس مې اخري یو انتخاب که غواړم چې دا مخته راوړم دا هلته هم سته دلته هم سته ګوره دغه شیان برینګ فارورډ دا یونه یې را مخته که ولیده یا یې په یو وار له ټولو مخته که برینګ ټو فرنټ سینډ بیکورډ د یوې نه شاته که سینډ ټو بیک د ټولو نه شاته که یا د لیکلو نه هم شاته که بېرته لیکلو باندې له پاسه راوړي برینګ ان فرنټ آف ټکسټ سلیکشن پین مخکې موږ ویلی که نه دغه ځینې انتخابولی او مخته وروسته وړلی شئ. الاینمنټ د دې وکړه فرض که دا مې انتخاب که دې طرف ته مې وړ داسې هم وړلی سي او یا له دې ځای هم کېږي چپ طرف ته یې ویسه ښي طرف ته یې ویسه منځ کې کېږده پاس یې ویسه منځ کې کوز طرف ته ډسټریبیوټ هاریزنټل افقي ډول د صفحې غوټ منځ ته یوسه او مدي ډول د صفحې غوټ منځ ته یوسه دا د صفحې د پیج بالکل په منځ کې ولګېده. او بل چې د په دې کې ګریډ لاینز که لیدل غواړې د مارجنز نه علاوه کوم ځای چې د لیکلو هغې کې به دا ګریډ لاینز ښکاره سي او که لیدل نه غواړې بېرته به غیر فعال کې. بل په دې کې که غواړې د دوه سره ګروپ کې فرض کړه د دې سایز ما غټ کړ دا مې هم دلته یو سی ډي مې در جوړ کړه سی ډي ډي وي ډي غواړم چې دواړه سره یو کم کنټرول به ونیسي کلیک به کې دواړه به انتخاب کې را به شي دلته دا به ګروپ کې دې نه اوس یو آبجکټ جوړ شي. روټیټ تاو که روټیټ لپاره به راشو موږ عکس ته ځکه چې عکس به ښه خوند کوي تاوولو تاو که د عکس کوم طرف ته چې ته تاوولو غواړې. کراپ که د عکس مثال په هغه کې موږ دا کراپ ویلو په پینټ کې پاسپورټ سایز عکس هم در جوړوم کراپ باندې به کلیک کې
او دغه سایز چې څومره ته ورنږدې کړې دي دا نقطې وینئ او کراب باندې د کلیک دا به دغه رقم پاتې شي انډو شه بیا راځو دلته ورته وایو چې داسې چل وکړه کراپ ټو شیپ شکل ته دا واړو دی واکس فرض کړه دې شکل ته انډو او سره مختلف دي هر شکل باندې کلیک هغه شکل دا کس اوړي اسپیکټ ریشو تناسب سره دا کټ کراپ یې کا زه به دا لږ د څنګ ته کم کړم ښه اوس راځو دلته ښه فل کوم ځایونه چې تر لرې شوي دي هغه ځایونه هم وښیه او فټ په دغه فریم کې ځای کړه ټول عکس د دې سایز که زیاته یا یې کمه پلنوالی یا جګوالی ښه بېرته راځو دا خو داسې عکسونه وو چې موږ سره کمپیوټر کې وي د انټرنیټ نه راواخیست دا چې دي خپل عکسونه هم لري کلیپ آرټ باندې که کلیک یې ورډ خپل عکسونه لري دې باندې به کلیک یې ویډیوګانې هم ستب کړي خو هغه موږ انشاءالله پاور پوینټ کې به استعمالوو آډیو فایلونه هم ستب کړي ورته هم چې ټول وښیه ګو باندې کلیک دا کس خو موږ لږ مخکې دلته راوړی ځکه هلته ښکاري دا عکسونه دغه ځای نه شروع سي د دې عکسونو څه فایده دی کلیپ آرټ یو خو تا ته د انټرنیټ ضرورت نشته چې ته مثال کوم موضوع باره کې لیکل کوې د هغه هره موضوع باره کې دغه کې عکس شته که چېرته دا نه وای تا به هر وخت انټرنیټ ته تللی د انټرنیټ مصرف بله فایده یې دغه د دغو عکسونو سایز ډېر کم وي موږ به هغه کمپریس کوو که دغه کمپریس کولو ضرورت نشته د سایز ډېر کم وي موري کې ډېر ځای نه نیسي ډاکومنټ ډېر نه دروندوي او بله فایده چې کوم د دغه دا چې د هغه سایز زیات وي بله فایده به زه اوس تاسو ته وښیم فرض کړه ډاکټرانو باره کې لیکل کوي غاښو ډاکټر ته کلیک کړې باندې عکس دلته راسي بل مختلف شکلونه دي کې ویټرنري باره کې لیکل کوي ټریکټرو باره کې موټرو باره کې دغه بیا دغه رقم لکه مخکې چې موږ ویل رنګونه ورته بدلولی شئ فهمي دي ارې او یا دا زه لرې کومه مختلف نور عکسونه هم دي کې تاسو ته زه دغه ویټرنري باره کې لږ معلومات در کومه دا به زه بند کړمه دا کس انګروپ کېږي هغه نور نه کېږي انګروپ یس او اوس وګورئ د دکتور لرې که دا لیکل به هم لرې کړم که دا به لږ ښکته تر ویسه چې موږ او تاسو ته لږ صحیح وښکاري او دغه سایز لږ زیاتوم د دې فریم ښه ډېر مې زیات دا ګوره ان ګروپس اوس کولی شي دغه بیل تر لرې کړي او دې ته رنګ بدل کړي بېرته یې راوړه ټوله غوا رنګ بدل کړه دې باندې دا تور ځای باندې کلیک کړه ورته یې زیړه غوا ده وښو رنګ بدله انتخاب صرف کوه چې کله دې ان ګروپ که بیا صرف انتخاب کوه نو په دې توګه تاسو د ان ګروپ کولی هم صحیح خو د موږ او تاسو عکسونه اصلي نه ان ګروپ کېږي صحیح ده او له دې نه مخکې شیپس دي که د خدای خوښه وه په شکلونو کې به بیا استاد یو څه د سکرین لیست دا چې اوس دا غوترو ډیسکټاپ نه تر دي که پروګرام کې لګیا وي پروګرام نه پوه نه شم پروګرام لکه دې مخه څنګه اخلي څه شي مخ د ورډ پروګرام شي بس درس نه مخکې ممره دا درس راځي نو اوس یو وخت